نننې زمونږ سبق سورة النساء 15 سپارہ 48 نمبر آیات خوانواله تر آیت نمبر 54 پورے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله يقينا الله لا يغفر بخنن كي ان یشرک به چی صدار اگرزول شی دی اللہ سرام ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء او بخن کئی اللہ دا آغا چی بغیر دا دینوی دا پار دا آغا چی اغواری اللہ. ومن یشرک باللہ او چاچ شرکک اللہ سرا فقد افترا اثما عظیما نو تحقیق سرد جوڑ کو گناہ لوئی. الم تر الی الذین آیا نگوری تو آغا کسانو تا یزکون انفسهم چی پاک پاک کئی خپل زانونا بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاکی چالر چی خوخشی ولا یظلمون فتیلا او ظلم با انکریشی پا دی باندی پا اندازہ د تارد کجوری د اڈو کی. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب اگور سرنگ جوڑی دی پا اللہ باندی دروغ. وکفا به اثما مبینا او کا پیدا گناہ کارم. الم تر الی الذین آیات نگوری آغا کسانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چی ورکڑی شوی دا ورتا سیصد کتابنا یؤمنون بالجبت والطاغوت یقین کئی دی پا کوڈو منترو او پا قانون دا غیر اللہ. ویقولون اوائی دی للذین کفروا پا بارداغ کسانو کی چی کپر کڑے دے هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا دغ کسان زیاد ہدایت والدی دا آغا کسانونا چی ایمان راوڑے دے دلاری. اولئک الذین لعنهم اللہ دغا آغا کسان دی چی پلعنت کری دی دیلر اللہ. ومن یلعن اللہ او چالر چی پلعنت کی اللہ فلن تجد له نصیرا نو ابن ممی تو اغلر سوک امدادی.
ام لهم نصیب من الملک آیا شته دوی لره برخه د بادشاهینا من الملک د بادشاهینا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا په دغه وخت کې نه به ورکړې خلقو ته په اندازه د تاغ په اندازه د داغ د کجورې د هډوکي ام یحسدون الناس آیا کینه کوي دی خلق سره علی ما آتاهم الله من فضله په هغه چې ورکړي دي دی ته الله د خپل فضلنا فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه نو تحقیق سرا ورکړیو مونږه آل ابراهیم علیہ السلام تا کتاب اوفوها وآتیناهم ملکا عظیما او ورکړیو مونږ اغیت بادشاہی لویا